د بچو کم غم چې دی ډېر زیات سیوا دی. دا وخت تاسو په سکرین باندې کتی شئ منظور پښتون دی ورسره د ګیلمن وزیر کم بچي چې دي هغه ورسره دي. یعنی که مونږ وګورو د دې کم یو بچی چې دی هغه په سوشل میډیا او بیان راغلی دی او په هغې کې وایي چې آیا زه به د خپل پلار په شان جوړېږم هغه شان بهادري به هغه زه شو کومه دنیا ته. الله تعالی دې وکړي چې د ګیلمن وزیر بچي هم زموږ په خدمت راشي او دغه شان د خپل پلار کم سټرګل چې دی هغه جاري وساتي. ډیر زیات چې کم دی هغه خلک د خفګان اظهار زه به ویم چې هغه کوي د ګیلمن بچیو کوم ویډیو چې راځي لکه ورځ په ورځ د هغې د کوم مور ویډیو چې راغلو هغه به هم تاسو کتلی وي لکه کله چې ګیلمن وزیر هغه په هغه تابوت کې پروت وي او مور ورسره وي او مور یې د جړا په ځای باندې خندا کوي. یعنی دونه ډیره حوصله برابر د خلک چې کم دی حیران شوي دي ورته چې آیا یو مور ته یو زوی داسې پروت وي او مور چې کم دی د جړا په ځای باندې خندا کوي نو دا د هر سړي د وس کار هم نه دی. داسې غیرتي مور یې ده نره مور ده چې ځکه په داسې د غم په وخت کې داسې اظهار یې کړی دی. بل ګیلمن وزیر بچو ته چې کم دی هغې ته پنډونه چې کم دی د جمع کېدو والا دي نغمې چې کم پنډ نه علاوه نور خلک چې دی هغو چې کم پنډونه شروع کړي نو بس د هغو کم فیوچر چې دی الله تعالی دې وکړي چې په هغې باندې روان شي او د مصیبتونو نه به امان شي انشاءالله. بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.